هر کال زرهاو خلک افغانستان کې فارغېږي پوهنتون نه، مګر ډېر یو کم فیصدي خلک یې په وظیفه باندې هایر کېږي، نورې پاتې کېږي همداسې. ولې چې دونه وظیفې نشته دي، خلک چې فارغېږي د هغوی په نسبت باندې وظیفې کمې دي. خو چې دا څوک پاتې کېږي دوی څه شی کار کوي؟ دوه لارې لري. یا یو بزنس شروع کوي، یا وړکی یا غټ چې هر رقم ته فکر یو کاروبار ته کېږي، یا یو دکان واسکي یا یو چا سره شریک شي خو بزنس طرف ته ځي. دویمه برخه خلک یې چې کوي فریلانسنګ طرف ته مخه راوړي. اوس چې دا خلک فریلانسنګ طرف ته مخه راوړي، دې نه ښه نه ده چې اول نه په دې فریلانسنګ باندې دوی پوه شي چې ضرورت نه یې دې فکر باندې که ماته وظیفه پیدا نه شي بیا زه فریلانسنګ وکړم. ته وظیفې سره فریلانسنګ کولی شي. د دې فریلانسنګ نوم اورېدو نه دوه سواله خلکو ذهن ته راځي. څوک چې نه پوهېږي فریلانسنګ څه شی ده، چاته موږ فریلانسر ویلی شو. نو دغه دوه عمومي سوالونه به د ویډیو کې موږ جوابوو چې څوک کولی شي فریلانسر شي، فریلانسنګ څنګه وکولی شي، چی ته وایي. دا اوس یو وړه ویډیو ده د یوټیوب چې صرف دغه نه جنرال معلومات موږ ورکو. خو فریلانسنګ خپله یو غاټه برخه ده چې تقریبا 6 ساعته کورس پرې ریکارډ شوی ده، یولرنا کې اپلوډ شوی ده، یا بل ځای کې هم کولی شي تاسو فریلانسنګ کورس را پیدا کړئ، ویې سرچ کړئ او زده یې کړئ. اوس خپله فریلانسنګ چې ده ته کولی شي چې کور نه یا هر ځای نه چې اوسي، ځای پورې تعلق نه ده او نه د باس پورې تعلق ده چې ته یو رئیس ولرې او هغه رئیس لاس لاندې کار وکړي او هره ورځ رقم خبرې واورئ. یعنې ته د خپل ځان خپل رئیس یې، خپله کار کولی شي، کور نه اوسي، هر ځای نه اوسي، تاسو ته څه ضرورت ده؟ انټرنیټ او لپټاپ. مګر فریلانسنګ کولو دپاره څه ضرورت ده؟ یو مهارت. ته باید یو مهارت زده کړې. زه خیر دوه زده کړه. مقصد اوس یو زده کړه، یو دانه اوسي، دوه اوسي، درې اوسي، فرق نه کوي چې کوم هم ته مهارت لري هغې کې ته کولی شي فریلانسنګ برخه کې کار وکړي. کانټنټ رایټنګ شو، ګرافیک ډیزاین شو، ویب ډیولپمنٹ شو، ای کامرس شو، اس ای او شو، مارکیټنګ شو، چې کوم یو هم وایي اپ ډیولپمنٹ شو، چې هر برخه اوسي هغې برخه کې تا ته فریلانسنګ کې وظیفه شته ده، ته فریلانسنګ کې کولی شي چې کار وکړي. اوس په دې به هم پوه شوي چې فریلانسر چا ته وایي؟ هغه نفر چې یو لپټاپ کې ورسره ده، انټرنیټ ده، کور کې د هر ځای کې ده، یو مهارت لري یا دوه مهارت لري، چې هر څونه لري، انټرنیټ له لارې د هغه مهارتونو سروسز ورکولو په بدل کې چې کوم پیسې ګټي دغه کس ته فریلانسر وایي. پروجیکټس اخلي، هغه پروجیکټس کمپلیټ کوي، بیرته یې ورکوي، سروسز په بدل کې هغه خپل پیسې اخلي، دغه ته فریلانسر وایي. دا شی ذهن کې ونیسئ. فریلانسنګ دپاره یو مشخص سکل ته ضرورت نشته ده چې ته وایې والا زه باید دغه سکل زده کړم. هر سکل چې ته لرې، ګوره موږ ویلې کانټنټ کریشن کې ته فریلانسنګ کولی شي، ګرافیک ډیزاین کې فریلانسنګ کولی شي، ویب ډیولپمنٹ کې کولی شي، اپ ډیولپمنٹ کې کولی شي، ویب ډیزاین کې کولی شي، کویک بوکس کې کولی شي، اکاونټنګ، چې هره برخه یې چې ته مقصد یو سکل ولري چې هغه انټرنیټ له لارې خلکو ته پرووایډ کړي، ورکړي. دغه فریلانسنګ ټایپس دي. هر رقم برخه چې تی کولی شي هغه واخله، خپل پروفایل جوړوي ویب سایټ کې او خلکو ته وایي چې زه دا خدمت در کولی شم او هغه خلک پروجیکټ درکړي، په بدل کې ته پیسې اخلي. دا به پوښتنه نه کوي چې یو فریلانسر د میاشتې څو ګټي. که زه وایم یو فریلانسر د میاشتې $1,00,000 ګټي، هم تاسو باور نه کوئ. که زه وایم فریلانسر چې شروع کوي د $15 $6 نه شروع کوي، هم ته یقین نه کوي. مهمه خبر دا ده چې ته شروع کوي، یو 3 4 5 میاشتې دپاره کنسسټنټ اوسئ. کنسسټنټ یعنې وخت ورکوي ورته هره ورځ، نو هغه وخت په مطابق تا ته چې کوم اوله کې لږه ګټه اوسي، آینده کې هغه تا ته د میاشتې دونه راوړي چې 2-3 وظیفو قدر ته اطاعت به اوسي. که ته یو وخت کې 2-3 وظیفې کوې، هغه په ځای چې ته 3-4 ساعته فریلانسنګ کوې، هغه نه به زیات عاید تا ته راوړي. اوله کې معلومه خبره ده چې ډېرو کمو نه شروع کېږي، تر څو چې خپل پروفایل ته بلډ کړي، تر څو چې ته ټرسټ پیدا کړي، اعتبار پیدا کړي مارکیټ کې. د فریلانسنګ موږ 2 لارې لرو. دې نه مخکې چې په دې لارو خبرې وکړو، اول خو به یو مشوره تاسو ته درکړم څو نظر چې کېږي. یو سکل خپل انتخاب کوئ، هغه سکل باندې لاړ شئ، ریسرچ وکړئ، کورس واخلئ، که په پیسو اخلئ یا په یوټیوب کې ګورئ. زه به وایم چې مشخص کمپلیټ کورس یو چېرته را پیدا کړئ. که چیرې فزیکي ځای که آنلاین اخلئ، زه یولرنا به ځکه زه تاسو ته وایم چې هغه فریلانسنګ کورس هم لري، سکل کورسز یا د مهارتونو کورسونه هم لري. نو کولی شي په همدې یو ځای کې هم مهارتونه زده کړئ، هم بیرته فریلانسنګ زده کړئ او هم بیرته خپل کار شروع کړئ چې هر پلیټفارم کې اوسي، تاسو ته مشوره یا تاسو ته تګلاره درښیي. نو دې په ځای چې مختلفو ځایانو ته لاړ شئ، یو ځای کورس واخله، بل ځای کورس واخله، بل ځای کورس واخله، ټول چې په یو ځای کې اوسي، تاوان دم کم ده، پیسې دم کمې مصرفېږي، زیاتو برخو کې معلومات هم ترلاسه کولی شي. نو دې دپاره یولرنا ریکمنډ کوم زه تاسو ته. اوس راځو چې 2 لارې ولې د فریلانسنګ. اوله لارې موږ ټریډیشنل فریلانسنګ لرو. ټریډیشنل فریلانسنګ دې ته وایي چې یو نفر ده، مثلا زه یم، ماته یو کار ضرورت ده چې یو څوک راته وکړي، زه هغه وایم چې دغه پروجیکټ ویب سایټ کې زه اپلوډوم چې څوک ده ماته دغه کار کولی شي.
بیا هغې پروجیکټ باندې خلک بیډینګ کوي. بیډینګ یعنی یو نفر وایي چې زه درته دغونه وخت کې په دونه پیسو کوم، بل وایي دونه کومه. دغه نفران چې کوي دغه کار چې کوي دغه بجټ چې کوي چې څونه مناسب بجټ باندې ښه کار ته پیدا کولی شي هغه انتخاب کوي او هغه سره خپل کار مخکې بیایي. بیا هغه تا ته وخت درکوي چې دونه وخت کې نفر تا ته پروجیکټ تسلیم کوي، ته ورته پیسې ورکوي. یا که زه خپله فریلانسر اوسم، زه هغه ویبسایټو ته ځم چې کوم د خلک پروجیکټ یې اپلوډ کوي. بیا هغه پروجیکټ باندې زه بیډینګ کوم چې څه رقم ته بیډینګ کېږي هغه یو مختلفه لاره لري خپل. بس زه ورته وایم چې زه تا کار په دغونه پیسو باندې یا په دغونه قیمت باندې دغونه وخت کې په دغه شکل تا ته کومه. که څه هم مشکل لري ته دونه وخت کې کولی شي ما ته خپل مشکلات ټول وایي چې دا زه ټول درته حل کوم. پروجیکټ سبمیشن نه بعد زه کولی شم تا ته 3-4 ریویوګانې وکړم. که څه چینجز ته غواړې پکې راولئ هغه هم درته راوړلی شم. مطلب دونه خپل هغه پروپوزل ورته مخکې کوي. بیا هغه نه بعد هغه پروجیکټ اخلي. دویمه لاره یې دا وله نان ټریډیشنل. نان ټریډیشنل څنګه ده؟ داسې ویبسایټونو ته ځې چې ته خپل سروسز خلکو ته ورکوي. مثلا ګیګز جوړوي. فایور مثلا یو نان ټریډیشنل پلیټفارم ده. ته هلته خپل ګیګز جوړوي، اپلوډوي، ته خپل سروسز ښیي چې دغه سروسز زه تا ته درکولی شم. بیا نفر راځي تا سروسز مطابق تا نه کار غواړي چې ښه ته دا سروسز کولی شي، ما دغسې یو کار ده دا ماته وکړه. دا نان ټریډیشنل ده. نو دغه یو عمومي یو فریلانسنګ باره کې یو معلوماتو چې چاته وایي څنګه کولی شي، کوم ځای نه شروع کولی شي، څونه وخت نه غواړي. امید لرم چې په دې ټولو مسار خلاص شوی اوسي. دغسې یو مکمل یو سیریز به لرو چې کوم ویبسایټو کې تاسو کولی شئ، کوم ټریډیشنل دي کوم نان ټریډیشنل دي، څنګه اکاونټ جوړ کړئ. دا ټول به یو سیریز غوندې مخکې ځو، خو تاسو هم کنیکټډ اوسئ. نو امید لرم چې څه هم زده کړي اوسي، خپل دوستان سره شریک کړئ تر څو ټولو ته دا خبر ورسیږي چې څنګه کولی شي او کوم ځای نه کولی شي دوی فریلانسنګ شروع کړي او زده یې کړي.